استاد په سکول کې یو ماشوم راپاسو ویلي بچی پلار د څه کار کوي. ماشوم څه ډېر په غري ونیولي انداز خپلو ملګرو ته چاپېر وکتل، سترګې یې ټیټې کړې او روښانې ویل استاد یې په دماغه کې مړ دی. یو څو رڼې اوښکې په مخ تېرې شوې، د تږې ځمکې داسې جذب کړې چې لکه چینده چې میږی راکاږي. بیا یې قیصه ورته څه داسې وکړه، استاد زه چې کله کور ته لاړ شم د دې بستې نه کتابونه لر کړم، په دې بسته کې د پالشو ډبې، زړه کپړه او یو زوړ برش کېدم. مور ته مې وایم بیبې ښار ته لاړم، مور مې څه ډېر په غري ونیولي انداز وایي بچې ځه الله دې مل شه. د دغې ښار د یو سړک په غاړه په یو فوټپات دغه کپړه خوره کړم، سره د برش او د پالشه کېنم. بیا د دې ښار دغې ړندو خلکو له د پیزارونو صفایي کومه چې چانه لس غواړم 5 راکوي او که 5 وغواړم بیا نه راکوي. خو په تلو تلو کې استاد یې ته ویل بې ادبي ما، خو منیر وایي چې د لوږې مړه منه نو سوال د چانه څله وکړم، رزق هغه راکړي نشه ورپسې خپله.